خبرونو کې تاسو ته وار بیا هرکلی وایو او اوس وړاندې کوو په تفصیلي خبرونو کې د ټول ناول د روس یوکرین شخړې خبرونه. د یوکرین صدر ویلي دی چې د روس فوج د یوکرین په مرکز کیف باندې حملې ته تیار دی او کېدای شي چې ډېر زر دغه حمله شروع شي. صدر ولادیمیر زیلنسکي بیان سره سم په کیف کې د چاودنو اوازونه اورېدل شوي او ریپورټونه وایي چې روسي فوج مرکزي ښار سره نږدې د هوایي ځواکونو په یوه اډې قبضه کړې ده. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پیوټن د یوکرین فوج ته ویلي دي چې حکومتي مشرانو خلاف بغاوت وکړي. د یوکرین صدر ویلي دي چې په ملک کې موجود دی او ځواکونه به د ملک دفاع وکړي. هغه د یورپ لخوا د روس د حملې مخه نیولو لپاره په ګامونو نه اخیستو خفګان څرګند کړی. د یوکرین فوج دعوه کړې چې په ځینې سیمو کې د روس فوج مخه نیولې ده. د فوج د یو بیان تر مخه کیف سره نږدې په یو فوجي مرکز د روس حمله په شا تنبولې ده. په یو بل پرمختګ کې روس د اقوام متحدې په سلامتي کونسل کې د حملې د مذمت قرارداد ویټو کړی دی. چین په رایه اچولو کې غیر حاضر پاتې شوی و. د چین لخوا د ووټ نه غیر حاضري په اړه مغربي ملکونو ویلي دي چې روس په نړۍ کې یوازې پاتې شوی دی. غیر مستقل غړو کې متحده عرب اماراتو او هندوستان هم ووټ نه دی اچولی. نور 11 مستقل او غیر مستقل هیوادونو د ووټ په حق کې رایه واچوله. اوس به د قرارداد مسوده د اقوام متحدې د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې پیش کیږي. په عین حال کې د یوکرین د صدر یو ترجمان ویلي دي چې روس سره جنګبندي او د امن په اړه خبرو ته تیار دی. امریکا ویلي دي چې د روس په صدر او خارجه وزیر به بندیزون لګولی شي. ملګري ملتونو په یو ریپورت کې ویلي دي چې 50,000 یوکریني وګړي نورو ملکونو ته تښتېدلي دي او ګڼ شمېر ملک کې دننه بېکوره شوي هم دي. د پاکستان په شمول غیر ملکی خاریان د میټرو گاډو په بیسمنټ کې پناه اخیستې ده. یوکرین کې پاکستانی سفارت زده کوونکو او نورو پاکستانیانو د وتو لپاره انتظامات هم ترسره کړي دي. یوکرین کې د پاکستان سفیر ویلي دی چې یوکرین څخه زیاتره پاکستانی زده کوونکي ویستلي شوي دي. په ټویټر جاری کړی شوي خپل بیان کې د یوکرین لپاره د پاکستان سفیر نویل کوکر وویل چې په د یوکرین کې د مشکلاتو باوجود موږ خپل کوشش جاری ساتلی دی او زیاتره پاکستانی زده کوونکي مو ویستي دي. هغه زیاته کړه چې په یوکرین کې 3,000 پاکستانی زده کوونکي وو چې پکې زیاتره محفوظ ویستلي شوي او دې وخت شاوخوا 600 زده کوونکي په یوکرین کې پاتې دي. پاتې زده کوونکي 2 نه 3 ګروپونو کې نن پولینډ ته لیږلی شي. د پاکستان سفیر ویل په یوکرین کې هوایي لارې تړل شوي او په ښارونو کې ډزې کیږي. بانکي نظام بند شوی، د تیلو رسول او ترانسپورت سیستم هم تړل شوی دی. There were about 3,000 Pakistani students in Ukraine. Bulk of them have been evacuated. Only 500 to 600 students are left, and they are also in the process of being evacuated. 40 to 50 students will be evacuated tonight in 2 to 3 groups to Poland. Then there are about 35 groups of students with us in Ternopil. They will also be very soon evacuated to Poland. And then there are 4 to 5 students who are evacuating now. And we are in the process of helping them all. Please let all people know the work that the embassy is doing. Despite all the difficulties that they are, this country is under attack. The airspace has been closed. Cyber attacks are being conducted. There is firing going on in the cities, and there are different missiles and air attacks happening around this place. But all Pakistanis are safe, and we are trying to guide them all through in this difficult situation where banking system is down, where there is no transport available, fuel is empty on the petrol stations. So given all these challenges, we will appreciate that we have been able to remain in touch with all these students, been able to evacuate them, and bulk of them has already gone. The remaining are also being evacuated. د یوکرین سرخار کیف نه 80 طالب علمان راوستل شوي دي. د خارجه دفتر ترجمان مطابق لوی ښار کې په سهولت ډیسک نور 23 طالب علمان هم راغلي دي. خارجه دفتر ویل چې دا طالب علمان د کیف په شمول د یوکرین مختلفو ښارونو راغلي دي او کیف د یوکرین او روس فوجانو جنگ میدانونو کې یو مهم میدان دی. یاد دی چې 2 ورځې وړاندې روس په یوکرین حمله کړې وه چېرته چې اوس هم جنگ روان دی. یوکرین کې پاکستانی طالب علمان هم ګیر شوي دي چې د پاکستانی چارواکو نه د ویستلو غوښتنه کړې وه. په یوکرین د روس د حملې له امله د نورو پاکستانی وګړو په ګډون زده کوونکي هم انختی دي. د خیبر ضلع شعبان نجم هم په بند پاتې شویو زده کوونکو کې شامل دی. د لنډي کوتل څخه تعلق لرونکي شعبان نجم کیف پوهنتون کې زده کړې کوي. د شعبان نجم والدینو له حکومت څخه د هغه د محفوظ واپسۍ غوښتنه کړې ده. شعبان نجم د سوشل میډیا له لارې د خپل والدینو سره په رابطه کې دی. په یوکرین کې د روسي برید وروسته سلګونه پاکستانی کورنۍ او زده کوونکي هلته بند پاتې شوي دي. خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي پاکستان به د کوم کیمپ یا د پالیټکس برخه نه جوړیږي.
موږ په معاشي او بشري توګه د ډلهییز سیاست لوی ځان پورته کړی د پاکستان مفادات به مقدم ساتو. روس په ګوادر کې د LNG ټرمینل د جوړولو خواهش لري. پاکستان د یورپي اتحاد او امریکې په شمول د نړۍ ټولو طاقتونو سره مهم تعلقات لري. د سیمه ییز روابطو لپاره روس خاص اهمیت لري. وزیر اعظم په مناسب وخت او ځای د یوکرین په حق خبره کړې ده. د روس او یوکرین شخړه په سفارتي هلو ځلو هوارول غواړي. د وزیر اعظم عمران خان د روس قیادت سره ملاقاتونو کې د پاک روس تلپاتې ګڼړخیزه تعلقاتو په وده او د توانایي په څانګه کې په مرسته خبرې اترې کړې دي. پاکستان د روس څخه د اوږد مهاله لوزنامې تر مخه د ګیس ترلاسه کولو خواهش هم لري. د جمعې په ورځ په خارجه وزارت کې د وزیر اعظم عمران خان د روس اوسني دورې په حق پریس کانفرنس ته خارجه وزیر وویل چې په ماسکو کې د پاک روس قیادت ترمنځ ملاقات کې د دوه اړخیزه تعلقاتو تفصیلي جاج اخیستل شوی دی. وزیر اعظم عمران خان د روس ولسمشر سره 3.5 غنټې ملاقات کړي چې پکې په دوه اړخیزه تعلقاتو په سیمه ییزو چارو او په خاص توګه د افغانستان په صورتحال او په جنوبي ایشیا کې امن او د سلامتیا په اړه بحث وشو. د اپوزیشن لیډر شهباز شریف او د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر اختر منګل ترمنځ ملاقات شوی دی. مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د ملاقات نه پس میډیا سره خبرو کې وویل چې موږ د عدم اعتماد تحریک اصولي فیصله کړې ده او په وخت راتلو بعد د عدم اعتماد تحریک ضرور پیش کوو. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بھټو زرداری ویلي دي که ټولې ادارې غیر جانبدار پاتې شي نو ګوډاګي وزیر اعظم به کور ته لاړ شي. کراچۍ کې پریس کانفرنس ته په وینا کې د پیپلز پارټۍ مشر وویل چې پاکستان کې جمهوریت تباه شوی، معیشت تباه شوی، د پاکستان اقتصادي حقونه لوټ شوي، ګراني، غربت او بیروزګارۍ کې ډېره اضافه شوې ده. د عمران خان هر وعده ناکامه او دروغ ده. د ولس په سلیکټډ وزیر اعظم اعتماد هم ختم شوی دی. د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر چودھری فواد حسین ویلي دي چې د سند خلک د زرداری مافیا نه د خلاصون لپاره د پاکستان تحریک انصاف په سند حقوق مارچ کې برخه اخیستو لا بهر راوځي. د خالی په ورځ په خپل ټویټ پیغام کې وزیر وویل تحریک انصاف یوازینۍ وفاقي پارټي ده او د پاکستان تحریک او جوړونکي هم د سند څخه پورته شو. هغه ویل ولس باید سیمه ییز پارټیانې رد کړي او د وفاق او د پاکستان ملاتړ دې وکړي. د مسلم لیگ نون د پنجاب صدر او د قومي اسمبلی غړي رانا سن الله ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک کامیابیدو وروسته به د وزیر اعظم ټاکلو فیصله د پارټۍ مشر نواز شریف کوي. لاهور های کورټ کې میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نون مشر ویل چې په سیاسي صورتحال کې د سیاسي جماعتونو ترمنځ رابطې کیږي، ټلیفونونه او سیګنلونه راتلل بند شوي دي. د نواز شریف بیانیه او موقف کامیاب ښکاري چې سیاستدانانو ته سیاست کول پکار دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر جهانگیر ترین د ناروغۍ له امله لندن ته لاړو. ریپورټونو تر مخه په شوګر سکینډل کې نامزد شوی د PTI غړی جهانگیر ترین د ناروغۍ له امله لندن ته تللی دی. جهانگیر ترین سهار 10 بجې یو ځانګړي الوتکې څخه لندن ته رسېدلی. بلخوا د جهانگیر ترین نږدې ملګري او د پارټۍ غړي اون چودھری ویلي دي چې جهانگیر ترین د یوې هفتې څخه د ناروغۍ له امله د لاهور په یو هسپتال کې زیر علاج دی او څو ورځې وړاندې کله چې د هغه حالت ښه شو هغه له روغتون څخه کور ته منتقل شوی ولې اوس هغه د طبي معاینې لپاره لندن ته تللی چیرته چې هغه به د یوې هفتې لپاره پاتې وي. د پټرول قیمتونو کې یو ځل بیا د اضافه امکان دی. پاکستان کې د پټرولو قیمت کې د نور 9 روپو او یو کم 80 پیسو زیاتوالی امکان شتون لري. د روانې میاشتې په 15 نیټې هم حکومت د پټرول قیمت کې 12 روپۍ ریکارډ اضافه کړې وه. دا وخت ملک کې د پټرولو یو لیټر په 1.80 روپۍ ملاویږي. پټرول قیمتونو کې اضافې سره به ملک کې ګرانی نور هم زیاته شي. ملک کې ګرانی په عروج ده. ټماټر، تیل او اوړو په شمول 20 د ضرورت سیزونه ګران شوي دي. د ادارې شماریاتو هفتوار ریپورت مطابق ملک کې د ګرانۍ مجموعي شمیره 15.9% ته رسیدلی. د چرګ فی کیلو قیمت کې 10 او ټماټرو کې 4 روپۍ اضافه شوې ده. د تیرې یوې هفتې دوران د اوړو 20 کیلو تیلۍ 1 روپۍ او 21 پیسې ګرانه شوې ده. د غریب ولس لخوا د حکومت نه په ګرانۍ قابو موندلو مطالبه شوې. دی وایي چې حکومت د ملک کې ګرانی ختم کړي او ولس ته د ریلیف ورکړي. د 400 پولیس سټیشن نسته کې د کلی کچهری تابع شوی. افتتاحي فورم کې DPO 400 سهیل خالد، DSP سنوبر خان او د ویلج کونسل ناظم مولانا عبدالله حقانی او مقامی ولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. DPO ته ویل خپل خلکو خپل مسلې وړاندې کړي. نور تفصیل د منصور علي په دې ریپورت کې.
د 400 په نستا تانه کې د پولیس دخوا د کلی کچخري تابع وشوه په کومه کې چې ډي پی او 400 سہیل خالد ډي اس پی سرډيري سنوبر خان د ویلج کونسل صدران نستا ټاکل شوی چیرمن مولانا عبدالله حقانی او د علاقې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو او ډي پی او ته خپلې مسلې تر مخ کړې په دې موقع ډي پی او سہیل خالد په خپل وینا کې وویل چې د کلی کچخري تابع کولو مقصد د ولس د مسلونه ځان خبرول دي او د دې د خلکولو د لپاره ټاکلې ګامونه پورته کول دي. ډي پی او زیاته کړه چې پولیس لا پکار دي چې د عوامو خدمت خپل عبادت وګڼي او ولس ته د پرسکونه ماحول ورکړي. په دغه موقع ډي پی او پولیس اهلکارو ته هدایت وکړو چې خلکو لا د انصاف ورکول یقیني کړي. पुलिस उसी वक्त कामयाब होगी इलाके में जब उसके साथ आवाम खड़ी होगी. इसी वक्त ही वो फिर जराइम पर कंट्रोल कर सकेगी जब वो पुलिस का जब आवाम जो है वो इनके साथ खड़े होंगे, आवाम का एतमाद इनको होगा. په دې موقع نوی ټاکل شوی چیرمن صدران نستا مولانا عبدالله حقانی د ډي پی او 400 سہیل خالد شکریہ ادا کړه او تمه یې ولرله چې ډي پی او به زموږ د علاقې د مسلو حل کولو لپاره ګامونه اوچت کړي. منصور علي هم پښتو ون 400. د شانګلې په غریزو سیمو کې د سختې واورې بدلون له امله د ژوند نظام ودرېدلی دی. واورې لوجې بند شانګله ټاپ روډ د الپوري پورن روډ یختنګي کې بیا پرانستلی شوی دی. د شدید موسم له وجې خلک په کورونو کې محدود شوي او د ګرمو جامو او خوراک استعمال یې زیات کړی دی. ملک کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شرح 2.25% ریکارډ شوې ده. د کرونا وایرس نه نور 14 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د ان سی او سی مطابق د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 10,101 ته ورسېده. تیر شوه روز کې نور 1209 کیسونه ریپورټ شوي دي. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 15,097 شوې ده. پاکستان کې د کرونا وایرس لومبی کیس ریپورټ کېدو نن 2 کالونه پوره شوي دي. خیبر پښتونخوا کې هم تر اوسه پورې د کرونا وایرس نه ګڼ شمیر کې خلک متاثره شوي دي. د وایرس نه تر ټولو زیات مرګونه پنجاب کې مخې ته راغلي. خبرونو کې اوس شوی وخت د وړې شاندمې او بیا راځو د لوبو خبرونو سره.